وای د کعبې دننه هر سړی ولیدی، د کعبې دننه هر سړی ولیدی، سخت ایمان په میکده کې معلومیږي. سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو زمونږ ګران هیوادوال، زمونږ افغانان چې کوم د پاکستان څخه افغانستان ته روان دي، نو د دوی کوم پیژنګلو یا کوم خپلوان چې هم وي په افغانستان کې، نو موږ ستاسو څخه هیله کوو پلیز د دوی څخه په ډېر ښه ډول سره دوستانو میلمستیا وکړئ، او حداقل د څه مودې لپاره چې هغوی ځان ته ځای نیسي، حداقل د کمپل د ستنې د یو څه د کور څښتنان کېږي، ځان ته کور نیسي، ځای په ځای کېږي، حداقل داسې یو سرپناه خو دوی ولري چې یو هفته یا څو ورځې دوی پکې وکولی شي خپل ژوند تیر کړي. دوستانو زه مطمئن یم ډېری زموږ هغه افغانان چې دلته پاکستان ته راغلي ول، هغه یو هم په افغانستان کې کور نه لري، کې لرل هم په دې امید یې خرڅ کړي چې دوی دلته راشي څه موده ژوند وکړي، خپل د ځان څخه حفاظت وکړي. دوستانو ستاسو چې څه ډول همکاري هم د دې کسانو سره د لاسه مو کېږي، ټول ورسره همکاري وکړئ. دوستانو ستاسو ټول نه مننه. پوهېږې وایي صدقه دې له خبرو، صدقه دې له مسکا شم، صدقه دې له خبرو، صدقه دې له مسکا شم، که دوزخ نه دې غږ وکړو زه به هلته درته راشم. سلامونه دوستانو، اوس نن راغلی یم پېښور موړ ته، دلته مې لږ کار ده، نو پېښور موړ کې زموږ ښکلي ښکلي افغانان ډېر زیات اوسېږي، نو زه کله کله راځم دلته ډېر ښه ښه رسټورانټونه دي، دلته که تاسو غواړئ راشئ نو کولی شئ، او ډېرې ښه افغاني ډوډۍ پکې پیدا کېږي، او زموږ خپل افغانان ښه په کاروبارونو باندې بوخت دي، نو تاسو نو کولی شئ چې راشئ د پېښور موړ د دې ښکلي سیمې څخه لیدل وکړئ.